په کندوز ولایت کې د میو د پروسس او بسته‌بندۍ فابریکه دغه فابریکه د دې ولایت د یو سوداګر لخوا د 150,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړه شوې ده او څه باندې 10 تنو وزګارو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړې. جوانان که هست 30 کارمند 40 کارمند ما جوان داریم که به حدود روزی 500 700 400 تنخواه از ایناست و کار مساعد کردیم. په همدې مهال د دغې فابریکې مسؤل سیمه ییز حکومت څخه په دې ولایت کې له سوداګرو او پانګوالو سره د لا زیاتې مرستې او همکارۍ غوښتنه کوي. می‌خواهیم که حمایت با شرکت‌ها بکنند تا تاجرها فرصت فراهم کنند که تمام تاجرها درشون پوش شده یک چیزی به دست بیارن. په ورته وخت کې هغه کسان چې په دې فابریکه کې کاریګري کوي له سوداګرو، پانګوالو او د کندوز ولایت له ځایي حکومت څخه غوښتنه کوي چې د شرکتونو او فابریکو جوړولو ته دې زیاته پاملرنه وکړي څو وزګارو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. ما 9000 روپये دما تنخواه دارم، معاش دارم. اینجا دیگه تشکر میکنم آقای صاحب زینور صاحب شرکت است دیگه بدر فردا و چهارای ما میشوه. ما مردم را دیگه باید تاجرای دیگه تشکری میکنیم که بعد رقم شرکت‌ها جوړ کنه که بعد د مردم زمینه کار فراهم شود. د میو د پروسس دغه فابریکه په داسې حال کې په کندوز ولایت کې فعالیت پیل کړی چې می د دې ولایت د بزګرانو د حاصلاتو یو له مهمو تولیداتو څخه بلل کیږي.